سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم ملګرو. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د هامسټر کامباټ د دوم سیزن په اړه معلومات درکم چې دغه سیزن کې به موږ څه کوو، څه کارونه پکار دي، همداشان موږ ته چې څومره ټوکن راکړي هامسټر کامباټ هغه به موږ چیرته معلوموو چې څومره ایرډراپ یا څومره پیسې موږ ته راکړل شوي دي، او همداشان ملګرو کومو کسانو ته به هامسټر کامباټ ایرډراپ یا خپل ټوکن یا هم پیسې ورکوي او کومو کسانو ته به یې نه ورکوي. دا ټول درته په دې ویډیو کې ښایم. ویډیو را سره تر پای وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب دغه ویډیو در سره لازمي لایک کړئ ملګرو. راځو ویډیو ته د هامسټر کامباټ دویم سیزن. ملګرو کله چې تاسو خپل هامسټر کامباټ راواز کوئ دوم سیزن کې تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي. په دې لومړي صفحه کې دلته لیکلي چې بیسټ کارت، یعنې هغه بهترین کارتونه چې کوم په هامسټر کامباټ کې ول هغه دغه کارتونه دي. نیکسټ آپشن وهو. دلته دوستانو موږ ته هغه ورځې ښیي چې موږ هغه ورځې هامسټر کامباټ کې ګډون کړی ده. مثلا ما 140 ورځې هامسټر کامباټ فعال و ما سره او دومره وخت کېده چې ما کارو. بیا نیکسټ وهو. دلته دوستانو د کارتونو د اپګریډ نمبر موږ ته ښیي چې ما ته 1989 اپګریډ نمبر ښیي. نو نیکسټ آپشن بیا وهو. دلته هم هغه ټوکن ښیي چې موږ په دومره ټایم کې ټول ترلاسه کړي. مثلا ما 2 بلیونه او 320 میلیونه او دومره اندازه ټوکن راټول کړي دي چې د هامسټر کامباټ په دغه ټول ټایم کې ما ټول کړي دي. نو هغه ټوټل ارنینګ دلته ښیي. بیا هم نیکسټ وهو. دلته هم نور خاص څه نشته ده. نیکسټ وهو. نو دغه د لومړي سیزن پای او دوم سیزن لومړنی سیریز شروع شوی. دا دوستانو دوم سیزن په دې شکل ده، البته د لومړنی اثر ده. عموما دوم سیزن به څو هفتې وروسته په مکمل ډول راواز شي. نو فعلا په دې سیزن کې یو څه ده. لومړی خو دوستانو غواړم تاسو ته وښیم چې تاسو ته هامسټر کامباټ څومره ټوکن په ایرډراپ کې درکړي دي او دا به موږ څنګه معلومو، او کومو کسانو ته په ایرډراپ کې ټوکن ورکول شوي او کومو ته نه. لومړی په دې درته معلومات درکوم او بیا ځو د دوم سیزن کار ته چې دوم سیزن کې به موږ څه کوو، څنګه کار لري. لومړی به دوستانو موږ راشو د ایرډراپ برخې ته. ایرډراپ برخه کې دوستانو دلته چا چې والټ نه وصل کړی، څنګه چې وینئ هو 50 دقیقې ټایم پاتې که چا والټ وصل که نه نور تر ډېر امکان ټوکن یې لاړل. اوس به موږ څنګه معلومو چې هامسټر کامباټ موږ ته څومره پیسې یا څومره ټوکن راکړي. دلته دوستانو ګورئ دی لیکلي ټوکن. فعلا دغه برخې باندې کار روان ده، کیدای شي تر سبا یا بل سبا دلته زموږ ټوکن موږ ته وښیي چې هامسټر کامباټ موږ ته څومره ټوکن د ایرډراپ راکړي چې هغه موږ ته د وډرا وړ دي. نو دغلته موږ کولی شو چې خپل بیلانس او خپل ټوکن بیا وګورو. البته تاسو سبا چک کوئ، تر ډېر امکان سبا به دغه حساب جوړ شوی او دلته به زموږ خپل ټوکن موږ ته ښیي. نو دغه ځای کې تاسو خپل بیلانس معلومولی شئ. بل کومو کسانو ته به هامسټر کامباټ ټوکن ورکوي او کومو کسانو ته به یې نه ورکوي. دوستانو هغه کسانو چې دوی د چیټینګ بد کارت ترلاسه کړی، څنګه چې تصویر کې وینئ دغه برخه دوی ته غیر فعاله ده، یعنې دوی ته لیکل شوي چې په دغه سیزن کې تاسو هیڅ څه نه ترلاسه کوئ، او تر ډېر امکان هغه کسان چې چیټینګ بد کارت لري د هغوی زحمت په اوبو لاهو شوی او دغه سیزن کې هیڅ څه تر ډېر امکانه نه ترلاسه کوي. بیا کولی شي په راروان سیزن کې یو څه ترلاسه کړي، خپل گیم ته د ادامه ورکړي. نو دغه تر دې ول چې څومره ټوکن به راکړي او کومو کسانو ته به ورکړي. اوس راځو دې ته دوستانو چې د دوم سیزن کار څنګه ده، دوم سیزن کې به موږ څه کوو، څه کار لري. نو دوم سیزن دغه ډول صفحه ده دوستانو. دلته مخکې به موږ ته ټوکن راکول کېدل، اوس الماس راکوي. دغه الماس هم هامسټر کامباټ ویلي چې تاسو راټول کړئ. کله چې دوم سیزن په عملي ډول شروع سي یعنې پلی شو، تاسو د دغه الماس په واسطه بیا کولی شئ چې په هغه کې مختلف جوایز واخلئ. یعنې دوم سیزن لپاره دا تاسو ته ګټه لري. دا الماس باید تاسو فعلا په گیم کې ترلاسه کوئ. اوس راځم دې ته چې دغه الماسونه موږ څنګه ترلاسه کړو او د گیم نور کار څنګه ده. گیم نور ساده ده ملګرو، همغه پخواني افشانونه دي، خاص څه نشته ده. همدغه الماس پکې را ډېر شوي دي او دغلته یو څه همغه خپل گیمونه دي، نور پکې خاص څه نشته. اوس راځم چې دغه دوم سیزن په شروع کې به موږ څنګه کار کوو، په دغه نوي اپډیټ کې موږ څه ډول کار وکړو. لومړی خو به تاسو راشئ د فرنډ برخې ته. دلته دوستانو تاسو چې کوم فرنډان کړي صحیح ده، د هغه په مطابق تاسو ته الماس درکوي، او که نوي فرنډان هم تاسو کوئ تاسو ته په هر یو نوي فرنډ 0.1 الماس درکوي. اوس به په څنګ ایرن برخې ته راشو. ایرن برخه کې دا ګورئ دلته ټاسکونه راځي، ټاسکونه به کمپلیټ کوو، موږ ته الماس راکوي. همدغه الماسونه به موږ اوس فعلا راټولو او بل سیزن کې بیا پکارېږي. فعلا ما 3 کسه انوایټ کړي دي، په چک کلیک کوم الماس کړ. د وی ټویټر د موږ جوین کوي، صرف په فالو باندې کلیک کوو، بیرته بیک راځو نو یو ساعت وروسته بیا راځو کلیک کوو او د دې الماس هم ترلاسه کوو. دغه ډول ټاسکونه دي ملګرو. جوین وهو
او یو ساعت وروسته راځو مثلا د ټلګرام چینل جوین کی چینل خو موږ جوین کړی دا چک وهو نو په دې هم دغه د یو الماس راکوي او انسټاګرام فالو کوي جوین وهو بیرته بیک راځو یو ساعت وروسته بیا چک کوو د الماس هم راکوي وایي فیسبوک کې موږ سره فالو شئ جوین وهو بیا هم بیرته راځو اړتیا نشته چې فالو یې کوي رسما ځکه دا اجباري نه ده صحیح ده او دلته د میسټر کامبټ د ویډیوګانو دی چک وهو دې ته هم ویډیو کتلو ته اړتیا نشته بیرته راځو بیا راځم په دې بلې باندې په دې هم چک یا واچ ویډیو باندې کلیک کوم او بیرته راځو یو ساعت بعد دوستانو بیرته راځو دا کم ټاسکونه چې مونږ اوس چک ووهه د دغو چک وهو او یو الماس مونږ ته راکوي اوس راځو چې دغه الماسو په واسطه مونږ کولی شو چې خپل پروفیټ هم ډېر کړو چې لا ډېر الماس ترلاسه کړو پروفیټ د ډېرولو لپاره تاسو په همدغه پورته پروفیټ باندې کلیک واخلئ صحیح ده په داسان کې دوستانو یو نښه غوندې ده ګرده دایرې په دې به کلیک واخلئ دا ډول یو صفحه راځي دلته به په دغه سټارټ باندې کلیک واخلئ سټارټ ماینینګ دا هلته هم تاسو چې نه 15 کارته شتون لري چې موږ دا کولی شو د الماسو په واسطه لیول اپ کړو چې تر څو موږ ته ډېره ګټه راکړي لومړنی کارت خو فري ده څوک الماس هم نه لري دا فري ترلاسه کولی شي په فري باندې کلیک کوو دا موږ ته اپګریډ کېږي دا تل فري ده دوستانو دایما فري ده دا نور بیا په الماسو دي راځو دا به اپګریډ کړو چې موږ ته ډیلی پروفیټ ډېر شي او لا ډېر الماس ترلاسه کړو څنګه چې مې درته ویل فعلا میسټر کامبټ کې همدغه الماس به موږ ترلاسه کوو چې کله دوم سیزن افتتاح شي بیا موږ کولی شو د همدې الماس په واسطه په دوم سیزن کې لا ښه جوایز ترلاسه کړو لا ډېره ګټه وکړو همدا شان دوستانو دلته د دغه ګیمونو برخه ده چې زه راځم په دې باندې کلیک کوم دلته هم همغه ګیمونه دي دوستانو چې د کلیانو د کوډو په واسطه یا هغه مخکې چې د کلیانو کوډونه به موږ څنګه کارول اوس دغه ډول په دا ګیمونه به موږ پلی کوو او دې کې موږ ته کوډ راکوي کوډ چې ریډم کوو موږ ته پې الماس راکوي ګیمونه هم دوستانو ستاسو خپله خوښه ده که کوئ ویې کوئ که نه کوئ هم کم اجبار کمزور نه ده نو ستاسو خپله خوښه ده ډېره ګټه غواړئ ډېر کار وکوئ لږ ګټه غواړئ لږ کار نو دغه هم ګیمونه دي چې په دا هر یو باندې روزانه تاسو ته څلور الماس درکول کېږي نو له دغو هم تاسو کولی شئ الماس ترلاسه کړئ او الماس د را روان راوند یا را روان سیزن لپاره مهم او حیاتي دي نو دوستانو دغه زموږ ویډیو ټولې برخې مې تاسو ته مکمله تشریح او توضیح کړې همدا شان مې درته ویل چې کوم کسانو ته ډراپ ورکوي کومو ته نه ورکوي په کومه اندازه یې ورکوي چېرته معلومه او دا ټولې برخې مې تاسو ته تشریح کړلې نو نور به پکې خاص کار نه وي نو تر را روانې ویډیوګانو زه بیا تاسو په خدای